السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یارانو دوستانو، د یو ډیر غم خبر د سره شریک کول غواړم. ما د ټیک ټاک په آیډیا وزیر خان شرکو باندې هم په ټیک ټاک په آیډیا ورکړی دی، خو ما وی چې تفصیل سره په دې تاسو سره زه خبرې وکړم. سفیان عرف ګورمکی، سفیان شینخالی، دا یو ډیر غریب طبیعت او یو ډیر معصوم ډیر کم عمره لکو چې په ډیر کم عمره کې د ګردو بیمار شو، د شوګر بیمار شو او ډیر های لیول سره په دې میاشت شل ورځې کې سفیان د دې دنیا نه رخصت شو. ملګرو، سفیان په ډیر کم عمر کې نوم وګټلو، د شوبیز دنیا ته راغی او د مجبورۍ د لاسه د شوبیز دنیا ته راغی، ځکه چې په پاکستان کې حالات دومره خراب دي چې خلک وایي خدایه څوک خپلو خویندو میندو مور او پلار نه په کومه طریقه پیسې وګټم چې زما د کور چوله پرې روانه شي، زما په کور کې خون کې اوړه راشي، زما د خور د مور د دوایانو پیسې راشي. نو ملګرو، دغسې سفیان هم شپه او ورځ په ځان یو کړه او د شوبیز دنیا ته راغی. ما سره کار کم کړی خو نورو خلکو سره کار ډیر کړی او هغوی سره چې کم کار کړی ښه کار یې کړی و. ملګرو، قسمه قسم خبرې هغه پسې کیږي، څوک وایي جلا دی، څوک سوی څوک سوی څوک سوی څوک سوی، خو هر څه په خپل ځان کې دي او بخونکي او مهربان هغه لوی ذات چې په اسمانونو کې د ټولې دنیا بادشاه دی. ته دا نشي ویلی او نه دا ویلی شم چې دا فلانکي به خدای بخي او دا فلانکي به خدای نه بخي. زما او ستا په خوښه باندې خدای پاک نه دی او خدای پاک ته پته نه د انسان کومې اداګانې او خوښیږي او کومې اداګانې یې خوښي. نو ملګرو، کیدی شي الله پاک غفور رحیم دی او ستا زمانې مخکې وبخي، دا هم څه پته نه لګي. خو سفیان نن د جون شمع هغه مړه شوه او وفات شو. سفیان ډېر د غریبي کورنۍ نه او علاج جاري و، خو چې کومه ورځ مقرر ستا په ګور وي په کور کېږي نه. نو ملګرو، د هغه د جنازې لمونځ به نن 8 تاریخ دی، یعنی 8 مئی ده. نن ماسخوتن 8 بجې په 400 کې د هغه جنازه به د قاضي خیلو پل سره خوا کې دا ادا کیږي. کم خواوشا ملګري چې کم دي، دا مردان یا د شرپو یا د تنګي یا د 400 یا د خووشا علاقې چې څونه ملګري او د هغه مینوالي، نو لازماً د هغه په جنازه کې شرکت وکړي او ثوابدارین حاصل کې. او کیدی شي ګوروي دنیا د چا د مخ آباده ده او د چا په مخ به د خدای بخي. دا جنازه یو داسې شی دی چې موږ ته ثوابونه ملو شي، نو موږ به خالص د ثواب دپاره د هغه جنازې لځو. ټولو ملګرو ته خواستې، ټولو یارانو دوستانو ته خواستې د هغه په جنازت کې بھرپور شرکت وکړي، ثوابدارین حاصل کې. سفیان موږ سره په مختلف رولز کې په مختلف کرکټرو کې راغلی دي او صرف د خېټې دپاره هغه دا کار اختیار کړی دی، صرف د خپل کور د چارپیرچل دپاره هغه دی فیلډ ته راوتی و. یوه میاشت وړاندې د هغه والد صاحب په حق رسېدلی او د هغه د تختې اوبه لا وچې نه دي چې سفیان هم د دې دنیا نه لاړه، د ګردو بیمارو او بس مړه چې د څه نه دی خدای پاک لیکلي د هغې نه به ستا مرګ واقع کېږي، ځکه چې بغیر باندې مرګ نشته. نو سفیان په ډېر کم عمر کې کم و بیش زم چې د 18 یا د 20 سال به دا سفیان او ډېر په جوانۍ کې، ډېر په الکوانه کې او ډېر سختو سره مخ شو او ډېر په سخته هغه نه دا ساه ووتله، خو رب ته به منظوره وه. الله دې د سفیان هغه ځای ښایسته کړي په کوم ځای کې چې د بېګاله د اړخ لګي، قبر د پې خدای ګلي ګلزار کړي. زما د زړه نه دعا ده تاسو مته دعاګانې وکړئ، په خپلو دعاګانو کې خامخا یاد وساتئ، ځکه چې الله غفور رحیم دی، مسلمان دی او د مسلمان ته دعا کول په موږ باندې فرض دی چې خامخا موږ هغه ته دعا وکړو. ملګرو، په دې خیال به نه ځو، په دې خیال به د ثواب ځو او دا په زړه کې مه راولئ چې یا دې اجړو یا د مطلب د ډرامو کې کار کوو یا د ښځو جامې اچولې وي. د هر چا خپله مجبوري او بخل او نه بخل دا نه ستاسو کار دی او نه زموږ کار دی. بخل
او نه بخل دا د هغه بره ذات کار دی کوم چې د اسمانونو باچا دی. نو په دې سوچ به تاسو نه غلط کمنټ کوئ، ځکه به پیغمبر غلط کمنټ نه کوئ چې بخونکي الله پاک دی او د الله په کارونو کې نه ته ګوتې شي او نه پکې زه ګوتې شم. چې الله بخي نو ستا پې زور نشته، ته اسم نشي کولی. الله دی وبخي. زمونږ دعا ده که یو سړی ډېر هم ګناهګاري خو موږ به د بخشش سوال کوو او د مغفرت سوال به کوو. الله دې په قبرونه د ګلي ګلزار کې الله دې مغفرت نصیب کی او مور له کم از کم ایک تنها یو مور پاتې شوه، هغې له د خدای پاک چې دی نو حوصله ورکړي، ځکه چې ډېر دروند مرګ دی او 2 مرګه په دې میاشتو کې راغلل. د دې نه مخکې والد صاحب وفات شو او ورپسې دا ځوان زلمی ښایسته هلک دا وفات شو. نو ملګرو ټایم پابندي وساتئ، وخت ډېر لږ دی. 8 بجې جنازه را کم از کم 1.5 غنټې جنازې ته پاتې ده. خواوشا ټولو ملګرو ته خواستې چې ټول چې څونه ملګري دي که څوک یې پیژنې او که څوک یې نه پیژنې د ډرامې په توسط باندې به یې پیژنې، نو تاسو د هغه په جنازه کې لازما شرکت وکړئ. کیدای شي د ده د مخه موږ الله وبخي. په دې کې خو څه خبره نشته، بخښنه د الله ده. موږ به ثواب لزو، موږ به مزو، زموږ ډایرکټران به ټول راځي، زه خپله هم بس 9 بجې د ماښام مونځ کومه نو روانېږم. خو صرف دا خبرداری مې درکړ چې سفیان په حق ورسېده. د هغه د جنازې مونځ به نن په 8 تاریخ ماسخوتن 8 بجې په 400 کې د قاضي خیلو پل سره خوا کې جنازه ادا کیږي. ټولو ملګرو ته خواستې چې په دې جنازه کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي.